بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د میدان وردګو ملي راډیو قدرمن اوریدونکو، د ورځې لاندو او مهمو خبرونو ته مو زه همت الله جلیلي هرکلی کوم. د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د ښوونځیو له زده کوونکو څخه د سیرت نبي صلی الله علیه وسلم ازموینه په 2 پړاوونو کې واخیستل شوه. د یادې ولسوالۍ د پوهنې امریت د مسؤلینو په وینا ازموینه په پوره شفافیت ترسره شوې او د پایلو تر اعلان وروسته به ممتاز زده کوونکي هم تقدیر شي. د امریکا د ځمکپېژندنې ادارې ویلي چې د ریختر په کچه 4.4 درجې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار لړزولی. د ادارې ویلي دغه زلزله نن چهارشنبه د تلش 14 سهار مهال 7 بجې او 48 دقیقې د جلال آباد ښار په ختیځ 21 کیلومترۍ کې د 10 کیلومترو په ژوروالي سره رامنځته شوې ده. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له یو شمېر موسسو سره د 916,000 او 811 امریکایي ډالرو په ارزښت 4 د همکارۍ هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د دې هوکړه لیکونو له مخې دغه اندازه پیسې د نغدي مرستو ویش، د ملاتړ خدمتونو او ماشومانو زده کړو، د ماشومانو د حقوقي قضیو د حل او د پوهاوي لوړولو، د روغتیایي بستو ویش، عامه پوهاوي، پاکو اوبو او راستنېدونکو او بې ځایه شوو ته د کثافت دانیو د ویش برخو کې لګول کیږي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت وایي محتسبینو په کابل او بلخ ولایتونو کې 214 رواني ناروغان راټول کړي او د درملنې په موخې افغاني سرې میاشتې ته ورپېژندلي. د یادونې وړ ده چې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم له مخې د هیواد له ټولو ولایتونو څخه رواني ناروغان راټولیږي او درملنه یې کیږي. مالیزیا کې د اسلامي امارت سفیر نقیب الله احمدي په یاد هیواد کې له میشتو افغان سوداګرو سره د همغږۍ ناسته وکړه. مالیزیا کې د افغانستان سفارت وایي د کتنې کې د کوربه هیواد له لوري د وروستیو سوداګریزو تعاملاتو په تړاو خبرې وشوې او د دې سربیره د افغان سوداګرو ستونزې وارزول شوې. او رویټرز خبري اژانس د هندي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د هند په همچال فردیش ایالت کې تېره ورځ سه شنبه د تلې 15 د ځمکښویدنې یوه پیښه کې یو بس موټر لاندې شوی او 15 تنه پکې مړه شوي. د راپور له مخې دغه راز په دغه پیښه کې 2 ماشومان ټپیان شوي او یو بل ماشوم لا درکه شوی دی. لنډ او مهم خبرونه مو همدومره وو. له ملتیا مو مننه.